غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د هسک څښتن په سپېڅلي نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمن اوریدونکو او د غوره ملګري د خپرونې مینوالو، زما سلامونه او مینه ومنئ. د روغتیا په هیله مو خوشحاله یم چې یو ځل بیا د غوره ملګري په خپرونه کې د ابن خلدون مقدمه کتاب له 9 برخې سره مو خدمت ته راغلی یم. اوریدونکو د کتاب دا برخه په دې عنوان پیلوو: د اسلام په پیل کې خلیفہ په خپله د لمانځه امامت کاوه. لومړیو خلیفاګانو د امامت دنده نورو ته نه سپارله، بلکې په خپله یې ترسره کوله. فکر وکړئ چې څو تنه درانه خلیفاګان په جومات کې د اذان کولو او بیا د لمانځه پر مهال د لمانځه په انتظار او بیا پر لمانځه تر وژونکي برید لاندې راغلي او ټپیان شوي دي. پر حضرت عمر فاروق او حضرت علی رضی الله تعالی عنه بریدونو ته اشاره شوې ده. همدغه ښکاره دلیل دی چې دوی د امامت فریضه په خپل ادا کوله او په هغو کې ځای ناسته یې نه زغمه. د اموي خلافت امیرانو وضع هم همدغسې وه. هغوی د لمانځه امامت ته لومړیتوب ورکاوه او د دې مقام په لویۍ او شان یې اعتراض کاوه. 3 کسان مه ایساروه. وایي چې عبدالملک خپل صاحب او ساتونکي ته هدایت ورکړ چې 3 کسان له راتلو مه ایساروه. لومړی ډوډۍ پخوونکی، ځکه چې په ځنډ کې خواړه بد خوند کوي. دویم مؤذن، ځکه چې هغه د الله لارې ته د دعوت لپاره راځي. دریم پوسته رسونکی، ځکه چې په ځنډ کې د هیواد د اطرافو د وضع د خرابېدو اندېښنه ده. د امامت د ځایناستي ټاکلو پیل. کله چې خلافت د حکومت بڼه خپله کړه، په دې کې شاهي کش او فش راغی او پاچاهان له عامو خلکو سره په یو ځای له راټولېدو شرمېدل، ځکه چې دوی له عامو خلکو ځانونه لوړ ګڼل. نو دوی د امامت لپاره د خپلو نایبانو ټاکل پیل کړل. بیا یې هم کله کله امامت ته ترجیح ورکوله او هغو لمونځونو چې ډیر خلک به ورته راتلل، لکه د جمعې او اخترونو لمونځونه، د لمانځه فضیلت په پام به یې په خپل امامت کاوه. زیاتره عباسي خلیفاګانو داسې کول او د عبیدیانو د واکمنۍ په پیل کې هغو هم همداسې کول. د فتواو لیکل. د خلفاو مسؤلیت او دنده ده چې د فتواو د لیکلو لپاره له دیني علماو او مدرسینو نه غوره کسان د دې کار لپاره وګماري. د دې لپاره چې څومره کولی شي باید اسانتیاوې برابرې کړي. نااهله کسان له فتواو لیکلو څخه راایثار کړي او پر هغوی کلک بندیز ولګوي، ځکه چې فتواوې لیکل د مسلمانانو د اصلاح بنسټیزه ستنه ده چې ساتنه او خوندیتوب یې پر خلیفه لازمه ده، تر څو ناوړه کسان په دې کې لاس ونه وهي او خلک بېلارې نه کړي. د علماو دنده. د علماو دنده ده چې د علم په تدریس او د هغو په خپرولو بوخت وي او په جوماتونو کې د علم تعلیم ورکړي. که د ښار په لویو جوماتونو کې چې واک له خلیفه سره دی او همدغه امام ورته ټاکي دوی غواړي درس ورکړي، نو له خلیفه نه د اجازه وغواړي. خو د ولس په جوماتونو کې د خلیفه د اجازې اړتیا نشته. په دې سربیره هر مدرس او مفتی باید جرأت او زغم ولري چې نااهله کسان له ناوړه کارونو څخه منع کړی شي. کنانو د هدایت غوښتونکي به هم بېلارې شي او د حق مینوال به هم لاره ورکه کړي. په حدیث شریف کې راځي چې پر فتوا ستاسو تر ټولو زړور دی، دوزخ پر ناولیو تر ټولو زړور دی. دغه حدیث د نااهلو او هوسپالو په باره کې دی. کنا مفتی چې مجتهد هم وي، پر غلطۍ هم چې غیر ارادي وي ثواب ګټي. ځکه خو پاچا د مفتیانو او مدرسانو په ټاکلو کې باید ښه ارزونه وکړي او بیا یې وټاکي او په اجازې ورکولو او نه ورکولو کې د خلکو مصلحت ښه په پام کې ونیسي. د قضا منصب. دغه منصب هم د خلافت په مسؤلیتونو کې شامل دی، ځکه چې دا د خلکو د لانجو د غوڅولو منصب دی، تر څو د دروغو دعوو مخه ونیسي او جګړې ختم شي. خو اړینه ده چې پریکړې باید د قرآن او سنت له مخې وي. له همدې امله د قضا منصب د خلافت له مسؤلیتونو څخه شمیرل کیږي او د هغو له عامو کارونو څخه دي. د اسلام په لومړیو کې خلیفګان په خپله قاضیان وو. د اسلام په لومړیو کې خلفاو د قضا دنده هم په خپله ترسره کوله او کومه برخه یې بل چاته نه سپارله.
د لومړي ځل لپاره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه دنده بل چاته وسپارله، لکه چې نوموړي په مدینه کې ابو دردا رضی الله تعالی عنہ، په بصره کې شری او په کوفه کې ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ قاضیان وټاکل. ابو موسی شری رضی الله تعالی عنہ ته د حقوق پریکړو په باب یو لیک ولیکه. د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دغه لیک ډیر مشهور دی او د قاضیانو د احکامو په لړ کې یو بنسټیز اصل دی چې د پریکړو ټول ډولونه پکې یاد شوي دي. قاضیانو ته د احکامو په لړ کې د حضرت فاروق اعظم لیک په لیک کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي له حمد او ثنا وروسته چې د قضا پریکړه واړینه فریضه ده او د اطاعت وړ سنت دی، خو پوهیږئ چې کله تاسو ته دعوه راوړل شي نو په غور هغه وارزوه چې حقیقت لاسته راوړي، ځکه چې رښتیا او حق ویل تر هغو ګټه نه لري چې ویونکی پر هغه بشپړ ونه پوهیږي. داسې پریکړه بالکل بې ګټې ده چې عملي او پلي نه کړای شي. په خپل مخ کې په خپله ټولنه کې او په خپل عدالت کې له خلکو سره د برابرۍ خیال وساته، تر څو امیر ستا د بې ځایه پلویتوب تمه ونه کړي او بې وزله دې له عدالت نه نهیلې نه شي. د مدعي پر غاړه ثبوت دی او پر چا چې ادعا شوي وي هغو ته سوګند دی. د مسلمانانو په منځ کې سوله او روغه جوړه روا ده، پرته له هغې روغې جوړې چې حلال حرام ګرځوي او حرام حلال. که تا پرون یوه پریکړه کړې وي او نن دې پر هغه له فکر کولو وروسته حق پیژندلی وي، نو د پرون پریکړه دې باید د حق لور ته له راګرځېدا ایثار نه کړي، ځکه چې حق پر هر څه مقدم دی او پر باطل تر ټینګاره دا غوره ده چې حق ته راوګرځې. هوښیار اوسه، کوم څه دي چې په قرآن او حدیثو کې ونه موندل، نو څه چې دې په ذهن کې در وګرځېدل د هغو په څیر نور مثالونه او احکام وګوره او د هغو پر قیاس پریکړه وکړه. که کوم مدعي د حق د اثبات دلیلونه او سببونو ته لاسرسی نه لري، نو مهلت ورکړه چې خپل شواهد او دلایل راوړي او د مهلت تر پایه ورته صبر وکړه. که یې ثبوت راوړ نو حق یې پرې وسپاره او که نه نو د هغه پر خلاف پریکړه وکړه، ځکه چې د شک د لرې کولو او د ابهام د منځه وړو لپاره تر دې غوره لاره نشته. مسلمانان ټول په خپلو کې یو د بل لپاره عادل شاهدان دي، خو هغه څوک چې شرعي حد پرې پلی شوی وي، په دروغو یې شاهدي ورکړي وي یا د نسب او خپلوۍ په پالنه تورن شوی وي، له دې حکم نه مستثنا دي، ځکه خو الله تعالی یوازینی عادل قاضي دی چې له سوګندونو او دلایلو تیریږي او هغو ته هیڅ اړتیا نه لري. خبر ده چې د دوسیو د پریکړو پر مهال ستوماني او زړهتنګي ونه ښیي، جګړه کوونکو ته په اوف هم نه وایي، ځکه چې حق یې پر ځای کېښودل ډیر لوی ثواب لري او د نیکنامۍ سبب کیږي. سره له دې چې د قضا دنده د خلفاو وه، خو دوی دغه منصب نورو ته ورکاوه، ځکه چې دوی د هیواد یا وضعیت په چارو کې بوخت وو او دوی ډېرې درنې دندې او مسؤلیتونه درلودل، لکه د جهاد د نظم برابرول، د نیول شوو سیمو اداره کول، د سرحدونو ساتنه او د اسلامي قلمرو ساتنه او اداره ټول د خلیفه پر اوږو وو. دا چې دغه اړینې دندې او مسؤلیتونه یې نور چاته نشو سپارلی، نو نورو ته به یې د خلکو د لانجو او دعوو د حل کولو واک سپاره او د خپلو کارونو د بوج د کمولو لپاره به یې قاضیان ټاکل. خو له دې سره یې د قضا منصب د خپل قوم او کورنۍ نږدې خپلوانو ته سپاره، د نورو قبیلو خلکو ته یې نه سپاره. د قضا شرطونه او احکام د فقه په کتابونو کې په تیره په احکام سلطانیه کې په تفصیل لیکل شوي دي، خو د خلفاو پر مهال د قاضیانو پر اوږو یوازې د خلکو د لانجو د پریکړو مسؤلیت وراچول شوی وو. د قاضیانو په واکونو کې زیاتوالی، خلیفګانو او پاچاهانو د خلافت په چارو کې د زیات بوختېدو له امله وروسته خپل نور مسؤلیتونه او چارې هم ورو ورو قاضیانو ته وسپارلې، چې بالاخره هغوی د دعوو د پریکړو پر واک سربیره د مسلمانانو د ځینو عامه حقونو د ساتنې واک هم ترلاسه کړ، لکه د هغوی د مال او شتمنۍ د ساتنې چې په کارولو یې بندیز لګېدلی وي، لکه د لیونیانو، یتیمانو، نادارو او بې عقلو د مال څارنه او احوال اخیستل، همدارنګه د وصیتونو عملي کول، د وقف شوو مالونو انتظام، د اولیاو د نشتوالي په صورت کې د کونډو ودول، د لارو او کورونو جوړول او رغول، د شاهدانو، امینانو او نایبانو پلټنه او څېړنه او د هغوی په باب د بشپړې پوهې ترلاسه کول چې په دوی کې کوم عادل او کوم د جراح او اعتراض وړ دی، تر څو په شاهدانو بشپړ اعتماد وشي او په بشپړو دلایلو پریکړه وشي. دغه ټولې چارې د قاضي د دندې په واکونو او صلاحیتونو کې شاملې وې او دوی یې بشپړ واک درلود. خلفاو په پیل کې د اعتبار له مخې له ملکي دعوو سره د ظلمونو او پوځي تیریو د څېړلو واکونه هم قاضیانو ته سپارلي وو
او هغه داسې دنده وه چې د پاچاهۍ له واکونو او د قضا او عدالت څخه مرکبه وه، یعنی هم په شاهي دندو کې شامل وه او هم د قضا په دندو کې، او ډیره د واک او راب لرونکې وه ترڅو بدمعشان، ظالمان او یاغیان وبیروي او په رښتینې معنا مناسبه سزا ورکړی شي او د بدمعشۍ ریښې له بیخه وایستلی شي. یوازې د قاضي واکونه دومره پراخ نه وي، د هغه دنده دومره وه چې د دوو تنو ترمنځ د شخړې او لانجې دلایل واوري، پریکړه د دلایلو او قراینو له مخې ولیکي او خپل مسؤلیت ترسره کړي. دا هم د قاضي په دندو او مسؤلیتونو کې شامل و چې که د ټاکلې نیټې دندې د دعوې اصلي حالت څرګند او روښانه نشي نو تر کومې بلې نیټې پورې وځنډوي او د دعوې د دواړو لورو ترمنځ د مصالحې او روغې جوړې هڅه وکړي او له شاهدانو نه سوګند واخلي. خو دغه واکونه د قاضي تر دندو لوړ وو. د عباسیانو د دورې تر مهدي پورې خلیفګانو په خپله دعوې فیصله کولې، خو کله کله به یې بوختیاوې زیاتې شوې نو قاضیان هم ټاکل، لکه چې فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه په فارسی چاپ کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه یاد شوی دی. د قضا چاري ابو ادریس خولانی ته وسپارلې، مامون قضا یحیی بن اقسم ته او معتصم بیا احمد بن ابو داود ته وسپارلې. قاضي د لښکرو د قومندان په توګه، کله کله به قاضي د پوځ د امیر په توګه هم استاوو، لکه چې د مامون په زمانه کې قاضي یحیی بن اقسم څو ځلې د پوځ د قومندان په توګه له رومیانو سره د جهاد ډګر ته لاړ. همدغسې د اندلس په مویانو کې د عبدالرحمن ناصر قاضي منظر بن سعید د پوځي ګروپونو قومنداني کړې ده. د قاضیانو ټاکنه په پورتنیو دندو سربیره قاضیان د خلیفه له لوري یا د حکومت د واک لرونکي وزیر او یا د حکومت د خاوند پاچا له لوري ټاکل کېده. د پولیسو مشر د عباسیانو په حکومت او په اندلس کې د امویانو په حکومت کې او په مصر او مغرب کې د عبیدیانو په حکومت کې د جرمونو د مخنیوي او مجرمینو ته د سزا ورکولو دنده د پولیسو د مشر په وګو وه. په پاس یادو شوو حکومتونو کې دا دوهم شرعي منصب و. د پولیسو د مشر واکونه د پولیسو د مشر واکونه تر قاضي لږ زیات وو. د تورونو په دوسیو پریکړې پولیسو کولې. تر جرمونو مخکې له جرمونو نه د رایسارولو لپاره جزاګانې هم د پولیسو پر غاړه وې او کومې شرعي سزاوې او حدود چې مجرمینو ته ټاکل کېدي هغه پولیسو پرې پلي کولې او هغه بدمعشان چې له جرمونو نه منع کېدل هغو ته یې سزاګانې ورکولې چې سمې لارې ته راوګرځي. په حکومتونو کې د قضا او پولیسو د ادارو نشتوالی وروسته چې له کومو حکومتونو نه د خلافت مفهوم لاړ، له هغوی نه دغه دواړه دندې یعنې قضا او پولیس هم لاړل او د قضا مسؤلیت پاچا په خپله لاس کې واخیست، که د خلیفه له لوري هغه ته ورحواله شوی وو او که نه. د پولیسو د منصب ویشل د پولیسو منصب یې په دوو برخو وویشه. یوه څانګه یې د جرمونو د څېړنې، د جزاګانو د پلي کولو او د لاسونو د غوڅولو او قصاص مسایلو ته غوره کړه. د دې څانګې حاکم او مشر به یو څوک چې شرعي احکام به یې شاته پرېښودل او د سیاسي غوښتنو له مخې به یې پرېکړې کولې. دې ته به یې والي او یا د پولیسو مشر وایي. د دویمې څانګې تر سیوري لاندې جرمونه د شرعي احکامو په رڼا کې څېړل کېدل او د هغو له مخې به شرعي سزاګانې ورکول پکې شامل وو. د قاضي په دندو کې د دغې څانګې مسؤلیتونه هم ور شامل کړی شول. دغه دندې د قاضي له اړوندو دندو څخه ګڼل کېدې. تر اوسه پورې دغه طریقه پاتې ده. دغه مقامونه له حکومتي کورنیو نه ووتل ځکه چې دا دیني مسؤلیتونه دي، ځکه خو خلفاو د خلافت پر مهال دغه مقامونه د خپلې کورنۍ کوم وړ سړي ته سپارله، که به هغه د نسب له مخې د دوی د کورنۍ غړی وو او یا به د دوی د کورنۍ پالل شوی او یا آزاد کړی شوی غلام و چې د ولا تړون له مخې د دوی د کورنۍ سړی بلل کېده. دوی ته دا مهمه نه وه چې داسې څوک د آزاد کړی شوی غلام وي یا د دوی د قبیلې ورسره تړون وي. مهم باور او اعتماد و چې باید پرې ویلري او دغه دندې په ښه توګه ترسره کړی شي. خو چې کله خلافت په حکومت او ځواک بدل شو نو دغه دیني دندې له خلافت نه لرې کړی شوې، ځکه چې دغه مقامونه په شاهي القابو او مراسمو کې شامل نه دي. او بیا چې خلافت بشپړ له عربو څخه ووته او ترکانو او بربریانو او نورو ته په لاس ورغی نو دغه دیني مقامونه او منصبونه د خپلو طریقو او عصبیت په سبب نور هم ترې لرې شول. د علماو د بې واکه کېدو سبب خلفاو دغه مقامونه د خپلو کورنیو کوم چاته ځکه وسپارل چې هغوی عربو او عربو اسلامي شریعت خپل دین ګاڼه او داسې یې ګڼله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دوی څخه دی او د هغه صلی الله علیه وسلم احکام او سنت یې خپل مذهب او طریقه بلله.
د دوی پان په دغو مقامونو کې د دوی عزت وو، خو له عربو پرته له نورو قومونو سره دغه ډول خیالونه نه وو. خو دا چې هغوی هم مسلمانان وو، ځکه چې د دین درناوی کوو او دیني مقامونه په خپل قوم سربیره هغه چاته ورکول چې دوی حقدار ګڼل او وړتیا یې درلوده، او د هغوی مشران په تیرو حکومتونو کې په دې مقامونو کې اهل ثابت شوي وو. خو دغه خاندانی او د اشرافي کورنیو خلکو له پیړیو راهیسې په نعمتونو او آرامۍ کې ژوند کړی وو او کلیوالي له سختیو ډک ژوند یې هیر کړی وو. په عیش او آرام کې ښکېل له ښاري ژوند سره روږدي شوي وو او د خپلو هوسونو له راقابو کولو نه ناتوانه وو. له خلیفګانو نه وروسته دغه دیني مقامونه داسې کمزورو خلکو ته په واک کې ورکړل شول، خو د دوی دندو او مقامونو خاوندان د عزت او درناوي له مرتبو راولوېدل، ځکه چې دوی د نسب او قوم له درکه اهل نه وو. په همدې سبب دوی د هغو ښاریانو په څیر ذلیل شول چې په عیشونو او راحتونو کې ډوب وو. د پاچاهانو له کورنۍ نه ډیر لرې وو او حکومت ته اړ او د هغو رحم او کرم ته ناست وو. په حکومتي اداره کې د دغو کسانو اعتبار او حیثیت یوازې له دې امله وو چې حکومتونو د ولس په چارو کې له دوی نه مرسته غوښتله او شریعت یې پلی کاوه. دا چې دغه ډله په شریعت پوهېدل او خلکو ترې اطاعت کاوه، نو حکومت یو څه عزت ورکاوه. خو دوی د هله وخت خاوندان نه وو، که به د شورا غړي شول هم چا به پوښتنه نه ورنه کوله، ځکه چې هله وخت یوازې د ځواک او نفوذ خاوندانو ځانګړتیا ده. نو د دوی بیچارهګانو له هله وخت سره څه کار دی؟ دوی د هله وخت وړتیا نه لري. البته شرعي احکام یې له دوی نه پوښتل او یا به یې د ستونزو د پیښېدو پر مهال فتوا ترې غوښتله. پر علماو ظلم د ځینو کسانو په اند د علماو د بې احترامۍ په باب چې کومو لاملونو ته اشاره وشوه هغه نه دي، بلکې ځینې نور دي. د دوی له نظره دا ګمان غلط دی چې ګواکې پاچاهانو چې علماو او قاضیانو ته د شورا په غونډه کې د ګډون ونډه ورنه کړه، دا یې پر هغوی ظلم وکړ. په داسې حال کې چې رحمت العالمین صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، ځکه چې د پاچا او سلطان مزاج د تمدن او پرمختګ له غوښتنو سره باید جوخت وي، کنه نو سیاست او د هیواد اداره کول به له منځه ولاړ شي. د تمدن د مزاج غوښتنه دا ده چې علما د حکومت په کومه شورا کې مه شاملوي، ځکه چې مشوره او هله وخت د اشرافي کورنیو د ښاغلیو ځانګړتیا ده، په دې دلیل چې هغوی د ځواک خاوندان دي او دوی د ځواک په زور د هله وخت د پریکړو کولو او نه کولو ځواک لري. خو د چا تر شا چې ځواک نه وي او هغه له خپلو شخصي چارو تر سره کولو هم ناتوانه او بېوسه وي او د ځان دفاع نشي کولی او په دې برخه کې هم هغوی په نورو تکیه کوي، نو په مشوره ورکولو کې باید څه رول ولري. که د شرعي احکامو لپاره هغه راولي، نو هغه خو په فتواو کې لیکلي دي. دوی ته د څه شي اړتیا ده؟ که پر دوی د سیاسي مسایلو په باب خبرې کوي، نو دوی خو له سیاست نه ډیر لري دي، ځکه چې د دوی تر شا ځواک او ملاتړ نشته او نه پر سیاسي وضع او مسایلو واک او کنټرول شته. پاچاهان د علماو عزت ولې کوي؟ پاچاهان او امیران یوازې د ښه نیت له مخې د علماو عزت او درناوی کوي، ځکه چې دوی له دین سره مینه لري، نو له هغوی سره یې هم مینه ده چې په کومه بڼه له دین سره تړاو لري. د العلماء ورثة الانبیاء مفهوم بېشکه چې علما د پیغمبرانو وارثان دي، خو زموږ د زمانې علما نه دي، ځکه چې اوس مهال زیاتره عالمان د اعمالو او قضا شرعي مسایل ذهن ته سپاري چې د پلاني عبادت دغه ډول احکام دي، هغه دغه ډول تر سره کړی او د پلاني معاملې سمه بڼه دغه ډول ده. دوی دغه ټولې خبرې امیرانو او حاکمانو ته بیانوي، عوامو خلکو ته هم چې پر هغو د عمل هیله لري وایي، خو دوی په خپله په هغه عمل نه کوي، یوازې په لږه برخه یې په ځینو وختونو کې عمل کوي او دوی په هغو صفتونو متصف نه دي. په داسې حال کې چې پخواني درانه عالمان او د دین خاوندان د شریعت د احکامو ساتونکي هم وو او په خپله پر هغو عمل کوونکي متقیان هم. بېشکه چې داسې علما د انبیاو وارثان دي، یعنې با عمله علما د انبیاو وارثان دي، لکه په قشیریه کې چې ځانګړتیاوې ښودل شوي دي. هغوی ته د پیغمبرانو میراث رسېدلی دی چې بې عمله روایت کوونکو ته نه دی رسېدلی. لنډه دا چې د علم او عمل خاوندان علما د پیغمبرانو وارثان دي، لکه د تابعینو علما، د سلف صالحو علما او د څلورو طریقو امامان، یعنی د مالکیانو، حنفیانو، شافعیانو او حنبلیانو مشران علما، او هغوی چې د پخوانیو صالحو علماو پر پلونو یې پالي ښی دی. تر بې عمله عالم عبادت کوونکی ډیر د وراثت حقدار دی. که یو څوک عالم وي خو عمل پرې نه کوي، یا عمل کوي خو عالم نه وي، په
په دې صورت کې تر بې عمله عالم با عمله عابد د وراثت ډیر حقدار دی، ځکه چې عابد ته د وراثت یو صفت یعنی عبادت رسیدلی دی او عالم ته صفت هم نه دی رسیدلی. هغه یوازې نقل کوونکی او د روایت ناقل دی. زموږ د اوس مهال له ځینو پرته نور علما ټول همدغسې دي. د قضا دفتر، قضا او محکمه یوه دیني دنده ده چې د قضا تر صیغه لاندې ده او د قاضي په واکونو کې شامله ده. د دې منصب تعریف دا دی چې د عدالت خاوند یعنی محرر د قاضي په اجازه خلک په ښو او بدو حالاتو خبر کړي، ترڅو د شاهدۍ پر مهال شاهدي ورکړي او د جګړو پر مهال د ادا کړې شاهدۍ رښتیا او دروغ بیان کړي او د دندې ترسره کوونکی باید دفتر ولري چې د خلکو حقونه باید جایدادونه، پور او نور ټولې معاملې لیکلي وي. د محرر منشي شرطونه، د دوسیو د پریکړو د محرر او د قضا د دفتر د منشي لپاره د شرعي عدالت او له هر ډول تورونو څخه براءت شرط دی او دا هم شرط دی چې د لیکل شوو پریکړو د راجسترونو ساتنه په ښه ډول وکړي چې د هغو په متن کې هیڅ خرابي را نشي، لیک یې تازه پاتې شي او په شرعي شاهدانو او قیودو پیاوړي شوي وي. ځکه خو د قضا د منشي یعنی محرر لپاره هم پر فقه پوهېدل ډیر ضروری دي. د پورتنیو شرطونو په سبب په مهارت د منشي د دندو ترسره کولو له امله ځینو عادلو ښاغلو ته دغه صیغه خاصه ده. د قاضیانو دنده ده چې د دفتر منشیان دقیق در څارنې لاندې وساتي، د هغوی پر کړو وړو څارنه وکړي، ځکه چې د عدالت او پریکړو په لړ کې ټول مسؤلیت د قاضي پر اوږو دی او هم دی د زیانونو ځواب ویونکی دی. د عادلو منشیانو ټاکل د قاضیانو لپاره ډېرې اسانتیاوې راوړي، ځکه چې له لرې لرې ځایونو نه خلک قاضي ته دعوې راوړي. کله کله داسې هم وي چې قاضي ته د شاهدانو عادل او نیاو معلوم نه وي، معمولا له مجبورې د محکمې د اداري چارواکو په عدالت او د هغوی په ویناو دوسیې په مناسب ډول فیصله کوي. په عام ډول د محکمې د دفتري چارواکو لخوا د قضا غونډې جوړیږي او هلته دوی د کار پر مهال منظم حاضري ورکوي. خلک ورځي او خپل دعوی راجستر کوي او هغه دفتري اداري مسؤلین یعنی منشیان ټول جریان په راجستر کې لیکي. د عدالت د لفظ دوی معناوي، د عدالت د لفظ دوی معناوي دي. یوه معنا یې تاسو ولوسته یعنی عدلیه د یوې ځانګړې رتبې نوم دی چې ترسره کوونکي ته منشي او یا محرر وایي. همدارنګه عدالت د جرح په مقابل کې کارول کیږي چې معنا یې شرعي عدالت نه دی. کله کله یوه معنا د بلې پر ځای کارول کیږي او کله بیا د هر یوې مطلب او معنا بیله وي. اوریدونکو د نن دا خپرونه مو تر همدې ځایه وه، تر یوې بلې چې بیا به مو خدمت ته راګرځم اجازه اخلم. پاک څښتن مو مل، د خدای په امان.